بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روحانیه صفحې د پنځم ټولګي د پښتو مضمون د جوزا د میاشتې چې د اونیو په حساب 12مه اونۍ د 12مې اونۍ د دویمې برخې د لوستونو په ادامه کې ستاسو په چوپړ کې یم. زموږ موضوع ده کال او د کال د لوست محاوره. پاڼه 11 نه تر 14. موضوع ما درس سال و محاورهش که از صفحه 31 شروع میشه الا صفحه 34 چې دا هم د کال د موسمونو انځورونه دي. البته 4 موسمه یا فصلونه دي چې د هر یو انځور ما تاسو ته اچولی دی. د لوست موخه یا هدف مو دا دی چې تاسو ګران زده کوونکي باید لوست سم ولولئ، سم یې ولیکئ او د موسمونو او میاشتو په نومونو هم پوه شئ او موسمونه او میاشتې وپیژنئ. د لوست پایله یا نتیجه مو دا ده چې ګران زده کوونکي تاسو باید د هر موسم په ګټو پوه شئ او زیانونو باندې هم پوه شئ او کوم زیان په کوم موسم کې یا ضرري د هغه د ضرر لپاره تاسو باید مخکې نه تیاری ولرئ او هم د موسمونو په توپیرونو پوه شئ او دغه توپیرونه او ګټې چې تاسو یې زده کړلې او نورو ته هم بیان کړئ. مخکې له دې نه چې موږ نوی لوست شروع کړو یوه یادونه تاسو ته د تیر لوست کوم. تیر لوست تاسو د پسرلي ترانې په هکله وه. هلته تاسو د کال د یو موسم په هکله څه معلومات ولوسته چې وویل چې پسرلی د کال لومړی فصل دی، پسرلی 3 میاشتې لري، حمل، ثور او جوزا. په پسرلي کې هوا پاکه او تازه وي، پسرلی د کار وخت دی. نو نن په تفسیر سره پاتې معلومات هم وایي او د پاتې موسمونو په هکله هم معلومات پیدا کوئ چې ډېر ښه اړیکه لري زموږ تیر لوست دی نن لوست سره یا اوسنی لوست سره. 11 لوست کال، درس 11 سال. یو کال 4 موسمه لري. یک سال 4 فصل دارد. پسرلی، دوبی، منی او ژمی، بهار، تابستان، خزان و زمستان. پسرلی 3 میاشتې لري. حمل، ثور او جوزا. بهار 3 ماه دارد. حمل، ثور و جوزا. پسرلی په زړه پورې هوا لري او د کار او فعالیت موسم دی. بهار هوای بسیار خوشایند و دلچسب دارد و فصل کار و فعالیت است. پسرلی ښکلی موسم او پاک هوا لري. بهار فصل زیبا و هوای پاک دارد. یعنی فصل زیباست و هوای بسیار پاک دارد. په پسرلی کې بارانونه ډیر وي. در بهار بارانها بسیار زیاد می باشه، یعنی باران زیاد می باره. باید د تیز باران په وخت کې امن ځای ته ځان ورسوو. باید د وخت باران تیز خود را در یک جای امن برسانیم. د خوړونو او پلونو لاندې ونه درېږو چې په داسې وختونو کې د سیلابونو د راوتلو امکان وي. در جایی که راههای آب یا جویچه ها می باشه و یا در زیر پلهای که می باشه استاد نشیم، به خاطر که در این تو وقتها امکان برآمدن سیلاب ها زیاد می باشه. دوبی هم 3 میاشتې لري. تابستان هم 3 ماه دارد. سرطان، اسد او سنبله که ماهایش سرطان، اسد و سنبله هست. په دې موسم کې هوا توده وي او میوه پخیږي. در این فصل هوا گرم می باشد و میوه ها پخته می شود. پاتې لوست باقی درس. منی هم 3 میاشتې لري. میزان، عقرب، قوس. خزان هم 3 ماه دارد که میزان، عقرب و قوس است. په دې موسم کې میوه ټولیږي او ټول خلک د ژمي لپاره تیاری نیسي. در این فصل میوه ها جمع میشه و تمام مردم به خاطر زمستان آمادگی میگیرن.
ژمی هم 3 میاشتې لري، جدي، دلوه او هود. زمستان هم 3 ماه دارد، جدي، دلوه و هود. په دې موسم کې هوا ډیره سړه وي. در این فصل هوا بسیار سرد می باشد او په ځینو سیمو کې واوره اوري و در بعضی از مناطق برف می بارد. مونږ باید د سړو د مخنیوي لپاره له تودو جامو څخه کار واخلو. ما باید به خاطر جلوگیری از خنک از لباسهای گرم استفاده بکنیم. اوس راځو پوښتنې او ځوابونه چې په بلې صفحه کې دي لولمه تاسو سره شاگردان. آله به موضوع سوالات و جوابات که در صفحه بعدی است بر شما من میخوانم با مانا. پوښتنه یعنی سوال. د کال لومړی موسم کوم دی؟ فصل اول سال کدام است؟ ځواب د کال لومړی موسم پسرلی دی. جوابش فصل اول سال بهار است. پوښتنه پسرلی څو میاشتې دی؟ سوال بهار چند ماه است؟ ځواب پسرلی 3 میاشتې لري، حمل، ثور او جوزا. بهار 3 ماه است، حمل یا 3 ماه دارد، حمل، ثور و جوزا. پوښتنه پسرلی څه ډول موسم دی؟ بهار چی نوع یک فصل است؟ ځواب پسرلی ښه هوا لري او د کار او فعالیت موسم دی. بهار هوای بسیار خوب داره و فصل کار و فعالیت است. ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې همدا رقم ته پوښتنې او ځوابونه پاتې موسمونو ته هم جوړ کړئ. شاگرد عزیز شما میتونین که به می رقم سوال و جواب به فصلهای متباقیش هم جور کنین، چون این فقط راجع به بهار است. شما میتونین اینمو تو به تابستان، خزان و زمستان هم بسازین. محاوره. لومړی زده کوونکی او د دویم زده کوونکي ترمنځ محاوره ده چې لولو یې د دې معنا سره. لومړی زده کوونکی ته راته ووایه چې د کال په ټولو فصلونو کې د کوم فصل خوښیږي یا خوښیږي. شاگرد اول خودت برام بگو که در تمام فصلهای سال کدام فصل خوشت میآید. دویم زده کوونکی زما په ټولو فصلونو کې د اوړي فصل خوښیږي ځکه چې په دې فصل کې هوا توده وي او میوې پکې پخیږي. در تمام فصلها فصل تابستان خوشم میآید. تابستان هم دوبی میگن هم اوړی، به خاطر که در این فصل هوا گرم می باشه و میوه ها پخته میشه. ستا کوم فصل خوښیږي؟ خودت کدام فصل خوش داری؟ لومړی زده کوونکی شاگرد اول زما هم د اوړي فصل خوښیږي. ما هم فصل تابستان خوش دارم، خو ګوره وروره د ژمي فصل هم ښه دی. په دې فصل کې هوا یخیږي. ولی برادر بیبی که در این زمستان هم فصل بسیار خوب است، به خاطر که در این فصل هوا سرد میشه او په یخو ولایتونو کې په لوړو غرونو واورې اوري و در ولایت‌های سردسیر در کوههای بلند برف میبارد. دا واورې د زراعت لپاره ډېرې ګټې رسوي. این برف ها به خاطر زراعت ما بسیار زیاد فایده میرساند. دویم زده کوونکی شاگرد دوم در ټول فصلونه د انسانانو د ګټو لپاره دي. این تمام فصل ها به خاطر فایده انسان ها است. مثلا پسرلی که ونی او بوټي شنه کیږي او ګلان کوي. مثلا میگه در فصل بهار درختها و بوته ها سبز میشه و گل میکنه، یعنی شکوفه میکنه. میوه نیسی میوه میگیره او ځینې میوه د ثور او جوزا په میاشتو کې پخیږي و بعضی از میوه ها در ماههای ثور و جوزا پخته می شود. تاسو د میوه دارو ونو باغ لرئ؟ شما باغ درختای میوه دار را دارین؟ لومړی زده کوونکی شاگرد اول مونږ یو کوچنی باغ لرو خو ډیر لوی نه دی. ما یک باغ کوچک داریم ولی بسیار بزرگ نیست. ما سکل د خپل باغ په باغچه کې ډول ډول ترکاری هم کرلی ده. ما امسال در باغچه باغ خود انواع ترکاری ها را هم کشت کردیم ځکه چې ترکاری د وجود لپاره ډیره ګټه لري، به خاطر که ترکاری به وجود ما به بدن ما بسیار فایده دارد. په دې لوست او محاورې کې مونږ ته نوي لغتونه دي. کال، سال، سلور،
چهار یا چار. پسرلی بهار. دوبی یا اوړی تابستان. میاشتې ماه. منی خزان. توده گرم. پخیږي پخته می شود. ژمی زمستان. تیاری آمادگی. زړه پورې دلچسب دلخواه. سړه سرد. ټولیږي یا ټولیږي جمعآوری شدن. واوره برف. جامې لباس. انځور عکس. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې پوه شوئ زموږ موضوع نن ټوله په کال وچرخېده او په کال کې موږ وویل چې څو موسمه دي د هر موسم د میاشتو په نومونو هم پوه شو او پوه شو چې د هر موسم هوا څنګه وي او کورنۍ دنده مو چې د کال لوست باید له دري معنا سره زده کړئ لغتونه یې حفظ کړئ د کال د موسمونو د میاشتو او د هوا په هکله معلومات هم حفظ کړئ او ګرانو زده کوونکو د تمرین او د ارزیابي ورقې چې تاسو سره کار کیږي هغه باید هم تکرار کړئ په دې چې د امتحان یوه مهمه برخه ده. لوست مو پای ته ورسیده. له پاملرنې نه مو مننه. الله مو مل شه.